دروفه زویه دا کاکا جانه د ژوند ملګری خو هر څه وي، خو کوم چا چې زموږ د ژوند ملګري ته روزنه ورکړي خلک تل هغوی هیروي. خو زه نه غواړم چې دوی هیر کړم. دا ګوتمۍ زما لپاره یوازې ګوتمۍ نه ده، زما احساسات دي. ستاسو ټول لپاره همدا چې تاسو دا ګوتمۍ په ګوته کوئ نو زه هم ستاسې د کورنۍ یو غړی کېږم کاکا جانه. رښتیا وایم ترورې، زما لپاره ډېر اړینه ده چې له تبکي نه مخکې تاسو ټول دا ګوتمۍ واغوندئ او ما ومنئ. که نه نو زه به په پټه خوله له دې ځایه لاړ شم. دادا ما خو ګوتمۍ واغوستله، اوس خو به ته زما وښایشې که نه دروفوخیه. ستا په راتلو سره اوس زموږ کورنۍ پوره شوه. زموږ کورنۍ ته په خیر راغلی. دا ګوتمۍ در سره وساته. او که غواړې کوم څه وکړې نو ما سره یوه ژمنه وکړه زویه، دا چې هېڅکله اجازه ورنه کړې چې زما د لور په سترګو کې اوښکې راشي. ټول خلک وایي که نه چې لورګانې د مور او پلار د اوږو بار وي، خو زما لپاره یوازې زما د لورګانو اوښکې د اوږو بار دی. کله چې دوی ژاړي نو زما زړه ټوټې ټوټې کېږي. ما سره بس یوه ژمنه وکړه زویه چې ته به زما لور د تل لپاره خوشحاله ساتې. کاکا جانه ما خو ډېره موده مخکې ځان سره دا ژمنه کړې وه که نه، نن یې تاسو سره هم کوم. زما له کبله به هېڅکله ستاسو په سترګو کې اوښکې رانه شي. که کوم څه دلیل کېږي نو هغه به غرور وي چې تاسو یې د تبکي لپاره لرئ. زویه ته بالکل د ځلانده ستوري په شان یې، له ټولو نه ډېر توپیر لري. رښتیا وایي زویه، ته لومړی انسان یې چې زموږ تبکي ته دې ډېرې خوښۍ ورکړې دروفه زویه. که نه نو تر ننه پورې خو ټولو موږ ټول خو در سره یو، خو
موږ دا نه غواړو چې طبقې باندې په زوره دا اړیکه ومنې که نه همداسې وایې زه نن تاسو ټولو سره د ټولو مخې ته غواړم د طبقې پرېکړه واورم چې هغه پرته له کوم فشار نه خپله پرېکړه وکړی شي طبقې طبقې اوس یوازې ستا ځواب ته په تمه یم اوهو طبقې څومره چې ته ماته درناوی کوې که نه زه تا ته او ستا احساساتو ته هغومره درناوی لرم طبقې نو که ستا ځواب نه هم وي نو له ویلو نه یې مه شرمېږه او زه در سره ژمنه کوم زه به بیا هېڅکله خپله څېره درته ښکاره نه کړم خورې ته اوس هم فکر کوې هو خورې هیله کوم دا ګوتمۍ په ګوته که لورې خپل زړه نه ټول ډار وباسه ته دا ګوتمۍ په ګوته کولی نه شي که زه اوس د ګوتمۍ په ګوته کړم په کوژده کې به څه په ګوته کړم زه غواړم چې دا ګوتمۍ بخښنه غواړم نن مې په خپلو خبرو سره تاسو په دفتر کې ډېر خواشیني کړئ ښاغلیه تا کوم غلط کار نه دی کړی طبقې که زه ستا پر ځای اوسېدم نو د خپلې کورنۍ لپاره مې هم دا کار کوم او ښاغلیه مننه نن تاسو زما کورنۍ ستا نه زمونږ کورنۍ طبقې اوس دا کورنۍ زمام ده که څوک د خپلې کورنۍ لپاره کوم کار کوي د هغه نه مننه نه کوي څه شوي خپل غوره ملګری در وپېژنم
ښاغلی کله چې زه نوې دې ښار ته راغلی وم نو ما هیڅ ملګری نه درلوده نو بیا د سره مخامخ شوم کټ مټ زما په شان یوازې او ډارېدلی و او بیا د سره مې ملګرتیا پیل کړه او زه د خپل زړه ټولې خبرې د سره شریکوم ښاغلیه او ښاغلیه ته پوهېږې کله چې زه خفه او غمجنه اوسېږم نو دا مړاوي کېږي او کله چې زه خوشحاله اوسم نو دا ګلم ډېر غوړېږي بالکل همداسې لکه څنګه چې اوس غوړېدلې دي هېڅکله اجازه نه ورکوم چې
دروف او خمې داسې څه وویل چې خوله دې اوس نه راټولېږي غلی شه وایه هغه که نه. داسې کوم څه نه ویل هغه د باندې درته څه وویل ادې. ووایه که نه خوري پلار مې چیرته ده همدا خو د مینې وخت دی خوري کوم کار چې نن دروغجان وکړ هېڅکله به هم کوم هلک یې ونه شي کړی هو ته رښتیا وایې پونم جانې دروف هم داسې دی هو مورې دروف او خمې په رښتیني اتل دی زم د دروف او خې په شان کېږم هو هماغسې ششوپه خو لږ وزن دی مقصد مې لږ وزن دی ډېر کم که زویا د هغه لپاره باید خپل خوراک دې لږ کم کړي شیرني حلوا پکوړې دا ټول بند کړه نو بیا خو زه همداسې ښه یم کله چې لوی شم بیا به کوښښ وکړم پونم جانې که رښتیا ووایه نن مې زړه ډېر هوسا دی د تبکي لپاره ډېر سودایي وم خو اوس هېڅ کومه اندېښنه نه لرم رښتیا وایم دروف او سره به مې ډېره خوشحاله اوسي دا دی د دروف او زنګ مې راغی وګوره خو درته ویلي وو که نه د میرمن ساکشي زنګ دی ښه په دې وخت کې بلې تاکي بلې میرمنې ته چیرته یې دروف ستا لږه پلوي وکړه نو دا دفتر دې د پلار دفتر شو څنګه څه شوي میرمنې څه شوي نن چې دفتر ته راغلې ولې زما لیدو ته رانغلې ما درته ویلي وو کنه چې د تېرې اونۍ راپور ماته چمتو که میرمنې هغه نن زه میرمنې ما ټول راپورونه چمتو کړي او په دفتر کې مې ایښي دي ویې ګورئ او ډېره مننه کوم چې ما درته زنګ وواهه او تا هم راته وویل یو بل کوچنی احسان هم راباندې وکړه مېرمنې او دا راته ووایه چې هغه راپور دی چیرته ایښی دی تر څو چې زه ټوله شپه په دفتر کې ورپسې وګرځم نه میرمنې زه سبا هغه ټول راپورونه درکوم سبا ته خپل مغزه دې له لاسه ورکړې تا په ځان څه ګمان کړی همدا اوس دفتر ته راشه او سمدلاسه هغه دوسیې راته راکړه پوه شوې ځکه چې راپور یې په ایمیل کې لیکم سمه ده میرمنې زه همدا اوس درځم سمه ده مورې زه باید همدا اوس دفتر ته لاړه شم لورې د شپې په دې وخت کې دفتر لورې زم در سره ځم نه پلاره زه په خپله ځم یوه رکشه پیدا کوم او هسې نم میرمن ساکشي ته ځینې راپورونه ورکوم او بېرته راځم سمه ده تاسو اندېښنه مه کوئ زه بېرته راځم دننه راشه ته راغلې ګوره که نه ستا د بې پروایۍ له امله تر نیمې شپې پورې دفتر کې کار کوو ته څه فکر کوې په دې دفتر کې ټول خلک ستا په خوښه کار کوي بخښنه غواړم میرمنې دا دې دوسي نوره بخښنه مه غواړه ځکه چې د بخښنې په غوښتلو به نوره ستومانه شي اوهو ماته وګوره څه فکر کوي چې د دروف کورنۍ سره به په دومره اسانۍ سره اړیکه جوړه کړي هره ورځ د هغوی کور ته ځي او د دروف کورنۍ ته او مور ته یې ځان ګرانوي که نه راویښه شه له خوبه راویښه شه ته د دروف د کورنۍ لپاره یوازې یوه کارکوونکې او یا هم یوازې یوه نوکره کېدلی شي او که هغه هم نه ځکه چې ته یې په اړه نه پوهېږي نو زه به ستا د پوهولو لپاره اوس درته ووایم مېرمن تبکي چې د دروف مور له هر بندېدونکي شي نه ډېره کرکه لري که هغه بندېدونکي سیټې وي او که موټر وي هېڅ یې نشي زغملی مګر زه په دې نه پوهېږم چې هغه څنګه ستا په شان یوه توتله نجلۍ زغملی شي